حضرت یونس علیہ السلام خپل قوم ته دعوت وچلو او الله ورته ویلو چې دې قوم ته دعوت وچلوه، دا قوم د خدای مسلمان کی نینوا خار ته الله لېږلی، دا قوم هم پردی قوم و، لګیا دي ورته نصیحتونه کوي، قوم ایمان راونړو. اخره کې تنگ شو یونس علیہ السلام، الله ته وی الله زه څوکم، وی دې قوم له اخري او دمکی ورکا، ورته ووایا چې ستاسو باندې د الله عذاب به راځي. عذاب به څنګه؟ لومبی 3 ورځې به د مخونو شکلونه زیړ شي، بیا به 3 ورځې ستاسو د مخونه سره شي، او بیا 3 ورځې به مخونه تک تور شي، او په 10مه ورځ به د الله قهر او عذاب در باندې راځي. اوس هم خوښه خپله د ایمان راوړی او که نه راوړی. حضرت یونس علیہ السلام قوم ته دا ټولې خبرې واورولې، چې وویرولې نو په کار ده چې یو قوم ته د الله سخته واورئ، د الله د طرف نه دمکی ورکې او دا قوم پوه شي او توبه وباسي. خو بعضې قوم ناپوهی هغه چې عذاب پې راشي خو خدای ته چغه وباسي. قرآن شریف کې الله فرمایي خو چې کله راحت راشي نو بیا ته غار سه یېري، بیا ته دا یېري چې پرون خو په ما تکلیف راغی او ما توبې استې، پرون خو مې زوی ناجوړه او ما توبې استې، پرون خو ما ته دشمنی لانجه جوړه شو ما توبې استې، او اوس به هغه توبه یېره شوه، د خدای قهر او غضب رانه یېر شو. نو بعضې قمقل خلکي دا قوم قمقلو بېوقوفانو یونس علیہ السلام ته به سزاګانې ورکولې، او یونس علیہ السلام ته زه مونږ سره دا خبرې مه کوه. خیر الله په حکم یونس علیہ السلام دې دا دعوت اوچلو، دا دمکی یې ورکړه، قوم ونه منو، دې ته را روان شو، بار روت او وره الله چې ورته ویلي خو د الله خبره خو ټیکي، بار روت او په دې سوچ کې دی چې 10 اخیری ورځې د دوی د ژوند پاتې دي، اوس به عذاب شروع کېږي. نو دا یو پوټې غوندې یونس علیہ السلام دا یو چلو کو چې الله سره مشوره ونه کړه چې خدای زه څوکم، زما څه حال به دلته ایثار شم او که بل کلي ته لاړ شم، ځکه د پیغمبر ډیوټي خو د الله د طرف نه، نو زما ډیوټي به څنګه ایسه وکړمه. الله سره دا مشوره ونه کړله او دې د کلي نه لږ بار رووته، چې روت یو شپونکي و، ګډه چیلی را په مخه کړې وې، د نینوا نه را روانو. یونس علیہ السلام دې تپوس وکړو، وی د نینوا د خلکو څه حالت دی؟ وی ټیک ټاک هېڅ هم نشته. وی ته د هغه کلي نه رالې؟ وی هم هغه کلي نه رالم. وی خلکو باندې څه تکلیف عذاب خو نشته؟ وی نه خلک خو خوشحاله دي او ښه عیش و عشرت کې دي او ښه برابر دي. بس چې دی واورېدل نو زړه کې لږ غوندې مایوسه ګیلمن شو چې خدایه تا خو ما ته ویلي چې 10 ورځې پس به عذاب راځي، 10 نه 15 10 تېرې شوې، هغې باندې خو عذاب رانغی. منځ کې څه چلو شو؟ منځ کې چې په هغوی د عذاب اثرات رالل، په لومبو 3 ورځو کې رنګونه چې کله زیړ شو، بس دوی پوه شو چې مونږ ته یونس علیہ السلام ټیک ویلی دي. علیه شبه یونس علیہ السلام پسې ګرځی، خو دی خو نو بیا پکې یو کس دا خبره وکړه چې ما د یونس علیہ السلام پیغمبر نه یو خبره اورېدلې وه چې الله کلم پچا عذاب راولیږي او دا خلق الله ته بخنه غواړي او توبه استغفار وکړي، الله معاف کوي. هله راځئ چې خدای ته جلا شروع کړو. که یونس نشته نو خدای خو شته که نه؟ الله شته. بس خلکو دا چلو کو چې ټول د کلي نه بار ووتل او یو چغې الله ته جوړې کړې، داسې چغې جوړې کړې چې دوی څاروو نه بچي جدا کړل، نو څاروو بچو پسې چغې والې او بچو په هغه خپلو میندو پسې چغې والې، او د ښځو نه خپل بچي جدا کړل، نو ښځو خپلو بچو پسې چغې جوړو کړې او بچو میندو پسې چغې جوړو کړې، او دوی خپله الله ته چغې جوړو کړې او شور شغرب او یو چغې او کوکې شوې په دا کلي کې. په لومبی 3 ورځې خو رنګونه زیړ وو، ورپسې 3 ورځې کې رنګونه سره شو، ورپسې 3 ورځې کې رنګونه تور شو، او د الله عذاب د وریځې په شکل کې را روان دی. خو چې دوی چغې جوړې کړې نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا یو خصوصیت شو چې په کوم قوم عذاب راغلی دی ابې ته بیا لر کړی نه دی الا قوم یونس، مگر صرف د یونس علیه السلام قومو چې راغلی عذاب نه ته لرې کړ. وی وجړل، توبهګار شو او د یونس علیه السلام دین قبول کو او خدای پاک هغه عذاب لر کو. او یونس علیه السلام ته خو پته نشته کنه، علم غیب خو یو د الله خاصیت دی، یو خدای ته پته لګي، انسان ته خو پته نه لګي. دی روان شو چې وویرېدل چې شپونکي نه چې قوم د ټیک ټاک دی. د دې قوم یو رواج ورونو، رواج یې دا چې کله به دروغ د دوی مخکې چا ووی وجبې بس. اوس که دې قوم له زه ورځم وایي به چې مونږ ته دروغ ویلو، عذاب خو رانغی، مړ مې نه کي. منځ کې خو قوم پې مسلمان دی او قوم خو ورپسې ګرځي، منډې ترړې وایي.
دی خبر نه دی غریب، نو دی کشتی ته وخت. دغه علاقې نه سفر کوي، هغه سمندر دریاب د غټو کشتی ده. کشتی چې د منځ ته ورسېدله نو کشتی باندې سیلاب راغی او طوفان راغی، غرق کېدو باندې شوه. هغه زمانه کې به دا رواج و چې کم رایې به د خپل مالک نه وتښتېده نو کشتی ته چې به وخت نو کشتی به غرق کېده. نو خلکو به هغه مرایې معلوم که، هغه به دریاب ته وغورځو نو کشتی به روانه شوه. نو چې کشتی ګرداب ګیره کړه او خلک پکې په شلګونو سوونو ناست دي، غرق کېږي، نو د کشتی مانګي چغه کړې، وی شابه کم رایې د خپل مولا نه تښتېدلی دی. الی شابه هغه مرایې ځان وښایې چې هغه ور وغورځو چې باقي کشتی غرق کېدو نه بچ شي. چې دی اووې نو حضرت یونس علیه السلام پاڅېده او پوه شو چې دا خو زه د الله د حکم انتظار مې نه دی کړی او کشتی ته ختلی یم، امرایې خو زیمه. بس پاڅېد، وی زه هغه امرایې یم، زه د مالک د حکم نه بغیر راغلی ما ور وغورځوې. خلکو چې وکتل، نه ته خو ډېر نیک سړی یې، ستا مخ خو رڼاګانې کوي، ته نه بل څوک دی. قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخطه، قراندازي پکې ویستله او د ده په سر به راخطه، بیا قراندازي پکې ویستله بیا د ده په سر راخطه. بهر کې دریاب ته وغورځو. زما هغه اخري ټکي له راځم. دریاب ته چې وغورځو نو یو کب الله ورته مقرر کړی و. کب خوله وازه کړه او یونس علیه السلام یې الواق تیر کړ، غونډې تیر کړ. او چې څنګه یې تیر کړ، الله کب ته وایي چې ګورې دې ما ستا خوراک له ستا خېټې نه دی در رسولو، دا ستا خوراک نه دی، دی به نه ته ازمې او نه ازمولی شي. بس دی زما د حکم تعمیل، یعنی ما تپوس نه دی کړی او وطن یې پرېښی دی او روان شوی دی، نو دی ما جیل کې بند کړی دی. ستا دا خېټه د یونس علیه السلام دپاره جیل دی بالکل. کب لګیا دی په دریاب کې چکرې لګیا دی او که ته وایې چې دا په کب کې په ګېډه کې دی جمدي څنګه پاتې شو، نو د مور په ګېډه کې ماشوم جمدي څنګه پاتې وي؟ دا خو د الله نظام دی. خدای پاک چې چاله جون ورکوي نو د کب په ګېډه کې موله جون ورکوي. خدای پاک چې چاله زندگی ورکوي نو چینجیله په کاڼي کې دنم رزق ورکړی دی جون وله ورکوي. دا خو د الله نظام دی. کب لګیا دی او صاحبه منډې ترړې په دریاب کې وی او د کب دا سرمن دا الله داسې کړه دته لکه د شیشې په شان دی او د دریاب کې څومره مخلوقات دي دا ورته ښکاري. او کب لګیا دی سمندر دریاب کې یو سر نه بل سره پورې په منډو سر دی او دی ورکې پروت دی هلته سوی دی. کب کله ویخله خټې له لاړ شي هلته سوی، هلته یو ټکي وی سبحانک، څنګه دی ربنا ظلمنا ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت. فنادى في الظلمات، دا آیات میرا یاد شو، فنادى في الظلمات، پاغه تیارو کې الله ته چغه کړلې. فنادى تیاری څه دي؟ د شپې تیارم ده، د دریاب تیارم ده، د کب د ګیړې تیارم ده. هلته فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خدای ته دا هر قسمه عیب نه پاکې. زه دا نه ویم چې ما سره دې ظلم کړی دی، زه ویم چې دا زیاتې ما ځان سره کړی دی. ګناه نه وه، که خدای منې کړې وه او دې ته نو بیا به ګناه وه. خدای خو منې کړې نو، خو پیغمبر نه چې معمولي غوندې غلطي موشي ګناه به نه، نو د پیغمبر نیوک بیا سخت دي. لکه یو نږدې زوی دی او هغه غلطي کوي نو پلار وایي چې پردي کوله تا ولې کوله، نو هغه نږدې وي نو هغه له سپېړه مضبوطه ورکوي. نو الله وایي فنادا فی الظلمات، په هغه تیارو کې الله ته چغې ووالې او څه وایي الله اله الا انت سبحانك، خدای ستانه بغیر د عبادت لایق بل نشتا. الله ته د هر عیب نه پاکې، تا ما سره هېڅ ظلم نه دی کړی. انی کنت من الظالمین، زیاتې ما کړی دی. په کار دی چې ستانه مې تپوس کړی وي چې خدایه لاړ شم دې کشتۍ ته وخېږم او کو نه خېږم. اوس وروڼو واورئ، اوس دغه کب په ګېډه کې حضرت یونس علیه السلام قید دی. الته کې اسمان کې د عرش نه ګیر چاپېره چې کومې فرشتې دي، اسمان کې چې د عرش نه ګیر چاپېره کومې فرشتې دي، هغوی الله ته وایي الله یو اواز اورو د څو ورځو نه، خو ډېر زیات د لرې ځای نه د اواز راځي، ډېر د لرې ځای نه د اواز راځي او ډېر د عاجزۍ جړا ده ورسره، ډېر د عاجزۍ اواز دی او ډېره جړا او فریاد ده لکه چې خدای څوک چا کلک نیولی او په هغې کې هم دی لګی او تا یادی.
دا څه مسله ده؟ الله وی او دا ما حضرت یونس ګیر کړی دی، دا کب ګیړه مې ورته هغې کې مې جیل کې اچولی دی، او دا تاسو چې اوس اواز اورئ نو دې وخت کې هغه کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه د پاسه پروت دی او دې لګیا دی زما نوم اخلي. نو فرشتو الله ته چغې کړې چې الله ته خو یې معاف کړه، دې معاف کا. نو کب الله راوویسته، الټه یې کو، یونس علیه السلام یې د دریاب په غاړه باندې وغورځاو. بیا الله پې د کدو بوټي زرغون که، هغې پې سورې که، او یو چیلی به راتله صحرایي، هغې به ورته هغه خپله غولانځه مخکې کړه، هغه به یې څکل، هغې سره الله تعالی سرمن هم پخه کړه او الله تعالی برابر کړ. لیکن وروڼو اوس هغه بنیادي خبرې له راځم. د یونس علیه السلام واقع مې صرف دې لپاره ذکر کوله. قرآن شریف کې الله څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. الله وی که دی یونس علیه السلام د کب په دې خېټه کې زما تسبیح نه وی نو تر قیامته پورې به مې د کب په دې ګېډه کې ساتلی و، دې کب له به مې جون ورکړی و قیامته پورې، او د یونس ته به مې جون ورکړی و تر قیامته پورې، او همدقه جیل کې به پروت و. خو چې زما تسبیح وی چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نو د کب د ګېډه نه مې راوویسته. اوس دا دومره لوی فضل چې په حضرت یونس علیه السلام اوشو پسو شو. د کب په ګېډه کې نه مالی عبادت نه دی کړی، نه چاله زکات ورکړی دی، نه صدقه ورکړی دی. د کب په دا ګېډه کې بدني عبادت نه دی کړی، بدني څه مونځ یې پکې نه شو کولی او نه پکې کړی دی، نفق یې پکې نه کولی شو نه پکې کړی دی، روجه پکې نه نیوی شو نه پکې نیولې ده، حج یې پکې نه کولی شو او نه پکې کړی دی، دعوت الله پکې نه کولی شو نه پکې کړی دی. په کوم ټکي الله د قیامت پورې د عذاب نه بچ کړ، د قیامت پورې د نیوکې نه په کوم ټکي خدای بچ کړ؟ د ژبې په دې پوټیني ټکي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د ژبې کمال دی وسولیده، پوټې غوندې دا ټکي به وي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا د ژبې کمالات شو. نو ژبه کې دا کمال دی چې حضرت یونس علیه السلام د ژبې د برکت نه د کب د ګېډې نه راووت. او بل خو یې تاوان هم اوس وګوره، یو سړی دی چې بله فایده هم درته رښتیا وښیم، یو سړی دی چې هغه 1500 کاله او 300 کاله کفر کړي، کفر، او دې په آخره کې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه شهادت یې ووایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو فرشته خدای پاک مقرر کړې ده، هغه دا کلمه شهادت زر راوالي. إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله قرآن شریف کې فرمایي چې ښې خبرې الله ته فوراً رسیږي، او کلمې طیب ګورې خو خبرو ته م وایي او کلمې طیبې ته م وایي. کلمې طیبې ته لا اله الا الله ته هم کلمې طیب ویلې کېږي. نو چې دې سړی دا کلمې شهادت یو دی مسلمان شي د 300 کالو 400 کالو د کفر نه پس، نو دا فرشته دا کلمه والی الله ته وړي. نو چې د اسمان دی مینځ ته ورسېږي نو یو بله فرشته د بره نه را روانوي، هغه د سره میلاو شي، د دې فرشتې نه تپوس کوي چېرته روانې؟ وی بره عرش معلا ته ځم، الله له روانیم. وی څه کې؟ وی یو بنده او کافر او مسلمان شو او کلمه شهادت یې ووی، هغه کلمه شهادت د هغه بنده الله له وړم، د دغه بنده هغه کلمه شهادت الله له وړم. هغه فرشته د بل نه پوښتنه کوي ته څه کې؟ ته چېرته روانې؟ وی د الله د عرش نه را روان یم. چېرته ځې؟ د کوم بنده چې کلمه شهادت ویلې دی دله ورځم او د یړه سره وله کښېنم، نو له سره ورته څه کې؟ د الله د طرف نه د معافی اعلان او زیرې ورکوم. الله د طرف نه د معافی اعلان او زیرې ورکوم، دغې له روان یم. ګوره فرشتې لا دا کلمه رسول نه ده او الله زیرې ورته رالیږلی دی. او د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت منځ کې فرق دی. دنیا کې چې جج څوک بری کړي که نه، د قتل مجرم دی یا بل مجرم دی او جج ولیکي چې دی ما بری کړم، نو دا فایل باندې خو ولیکي چې بری شو، خو هغه فایل ختمیږي نه، هغه پروتي ججانو سره. دا فایل دریاب ته نه غورځئ. خلک وایي کیس فایل شو، کیس فایل شو. څه مطلب؟ چې بس دا بند شو، دا کیس پروتی په دا کاغذونو کې، سزا نه ورکوي، بری شو، خو دا کیس پروتی، دا محفوظ پروتی. لیکن دا خدای نظام ته ګوره، الله د چې دا 300 کاله کم کفر کړی دی
او خدای ته کم کنزل کړي دي، ځکه کفر خو خدای ته کنزل دي کنه، چې ته خدای تعالی لور ده نو دا دې ورته کنزل ونه کړل. نبی الله فرمایي الله ډېر مهربانه بادشاه دی. حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په بخاری شریف کې راځي. نبی علیہ السلام وایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې دا بندگان ما ته کنزل کوي او زه بیا م رزق ورکوم. دی ما ته کنزل کوي زه بیا معاف کوم. کنزلی څه دی؟ کنزل یې دا دی چې وایي خدای له لور ده او خدای له زوی دی. نو دا د خدای ته کنزل وکړل، ښځه دې وله ثابته کړه او شهوت دې وله ثابت کړه، نو خدای له شهوت نشته. ښځه دې وله وګڼله، خدای له ښځه نشته. بچی دې وله ومنه، نو پلار خو بچي ته محتاج ی، نو تا خدای محتاجه که دا کنزل نه شو نو څه شی شو؟ نو 300 کاله دې سړي کفر کړی دی. نو چې خدای کله معاف کی په دا پوټینه ټکي چې دی وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، پوټې ټکي نه مونځ کړی دی. دا لازمه نه ده چې ته دې کلمه شهادت ووایې نو مونځ به کله معاف کېږي. کلمه شهادت ووایې نو 100 روپۍ به خیراتي ورکړې هله به معاف کېږي. کلمه شهادت ووایې نو حج به کوې نو هله به معاف کېږي. کلمه شهادت ووایې نو 100 روژې به نیسې هله به معاف کېږي. دا پکې نشته. دقه یو جبه کې کمال، جبه کې کمال. کلمه شهادت دې ووایې او 15 منټه پس مړ شوې ځه جنت ته، نیغ په نیغه جنت ته ځه. کمال د دقه جبې دی. نو ګوره اوس د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت فرق وپېژنه چې د کلمې شهادت ووایې کیس فایل کېږي نه چې خدای سره به ټیک ته وی لیکل چې سړی بری شو د دوزخ نه، خو کیس به پروت وي. نه هغه فایل مکمل د ده په عملنامه کې او د خدای سره په کتابونو کې چې د ده کوم کفر او ګناه وه ټول میټو شي، ختم شي، ختم. او یو بل ته کې واوره، فرشتو ته چې کوم کرام الکاتبین ته دا پته ده چې د کفر کړی دی او 300 کاله خدای ته دشمني کړې ده، دا هغه فرشتو د زړونو نه مغه ګناهونه خدای هیر کړي چې هسې نه د قیامت پر دوی د ده خلاف ګوی ونه کړي. دا فرشتې د دې سړي خلاف ګوی ونه کړي، نو د کتابونو نه ولا کفر او ګناهونه هغه د خدای کنزل روان کړي او د فرشتو نه مول کړي. دا د الله نظام، دا د ژبې برکت شو. د ژبې یو جبه د پټې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من یضمنو ما بین لحیه و ما بین فخذیه یضمنو لی، څوک به ماله دا ذمه داري راکړي چې د دې دوو غوښو حفاظت به وکړي. یو غوښه د دواړو جامو په دا منځ کې ده او دویمه غوښه د دواړو ورونونو په دا منځ کې ده. چې څوک ماله دا ذمه داري ورکوي نو زه به اضمن له الجنه، دله به زه د جنت ذمهواري ورکوم. جبه د کمال شیم دی، قسم په خدای سړی په کمال تم رسیږي، خو جبه د تاوان شیم دی سړی په تباه کېږي. د دې جبې د لاسه د قبر عذاب دی. ګورئ نبی علیه السلام په معراج کې یو قوم لیدلی چې بل یو فرشته لیده چې یو سړي ته به یې د خوله کې یو کونډه یو سیخ واچو او دا به یې وله داسې راښکله چې دا سپېمې او دا شونډې دا به یې د سټ ته راورسېدې، یو چیر به پکې وله واچو، بیا به وله د بل طرف ته هغه چاړه کېښوده او یو چیر به پکې واچو او دا شونډه او دا سترګه او دا سټ به یې د نیم سټ ته راورسېدل او دا چل به یې کو، یو طرف به جوړېده او بل به یې وله بیا شلو. نو تپوس وکړه نبي علیه السلام د فرشتو نه، وی دا سړی څوک دی په لوی عذاب کې ګیر دی؟ وی دا ستا د امت دروغجن چې په دې ژبه دروغ وایي. تر قیامته پورې دا د قبر عذاب دی، دی د قبر عذاب شو. نو وروڼو ژبه ښه شیم دی، خطرناک شیم دی. ګورئ جبې چې کم خلق رسول دې رسېدلی دي او چې کم خلق یې غورځولی دي نو غورځېدلی هم دي. او تاسو ته خو پته ده که چې شیطان ابلیس امام غزالی رحمت الله علیه په دې منهاج العابدین کې لیکلی دي د 80,000 کاله د خدای عبادت کړی دی. 80,000 کاله د الله عبادت، او دومره عبادت یې وکړو چې بیا به دې په اسمانونو کې فرشتو سره اوسېده، خو چې الله ورته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه، سجده خو یې ونه کړه، لیکن چې الله ته په هغه سجده یې راونه شړه چې دې ونه کړه، په هغه سجده یې راونه شړه چې او سجده دې ونه کړه او شبه ده ذلیل مې کړې، نت موقع ورکړه تپوس ته کوي چې سجده دې ولې ونه کړه، چې ما درته حکم وکړو نو تا سجده ولې ونه کړه؟ نو دی ورته څه وایي؟ باس د دې ژبې په دا ټکي څه وایي؟ وی خلقتنی من نار وخلقته من طین، د دې اور نه پیدا کړم او دې د خټې نه، نو زه دته سجدې نشم کولی. وی خبر وکېږه اوس هغه پوټیني ټکي باندې د دغه شیطان د 80,000 کالو عبادت څه شو؟ دا لال ختم شو، دا ژبه شو. زه به در یو خشته مزیدار مثال درکړم. یو سړی دی او یو پردی ښځه ده، دې پردی ښځې ته
نږدې کېدی نشي. دې پردی ښځې له ګوتې نشي وروړی، که ګوتې وله یوړې د هغه جنۍ پلار او ورونه به راپاسې ښه تا زمونږ لور خور له لاس راوړه، تا زمونږ لور خور له ګوتې راوړې. ګوتې څه کې په بد نظر هم ورته نشي کتی، په ښه نظر هم نشي کتی. وایي ته په لار کې ناست وې او زما لور ته دې کتلي دي، زما خور ته دې کتلي دي، قسم دې لاس وړل خو څه کې خبرې څه کې چې کتې هم ورته نشي. هلکه کیدی شي داسې نه. لیکن دغه پردی جنۍ او پردی هلکه چې کله نکاح ته دواړه کینی او یې وکیلان کینی او ملا صاحب ورته وایي تا قبوله کړې وه او قبوله کړې دی دا، او ابل ته وایي تا ورکړې وه او ورکړې دی دا، او دا دوه ټکي د ژبې نه وباسي، بلې څه نه دي کړی. مهر بله روسو چېته ورکوي، مونځ پکې نشته چې مونځ وکړو دا به دې ښځه شي، زکات پکې نه چې زکات ورکوه نو ښځه به دې شي، دا پکې نشته چې دومره روجې ونیسه نو دا به دې هله ښځه کېږي. نه پوټې نه ټکې قبوله کړې دی وه قبوله کړې دی دا، ورکړې دی وه ورکړې دی دا. او هغه وایي او په دې یو ټکي هغه جنۍ چې دی ورته نه ګوتې وروړې شوې، نه یې ورته کتل کولی شو، نه یې ورسره خبرې کولی شوې، هغه یې پې څومره نږدې خپله شوه. رښتیا ووایه نږدې خپله شوه که نه شوه؟ نو بشیر جان ما ته وایي ماله دا چلو که که نه؟ نو ما ورته وایي نیم کار مې دله کړی دی او باقي نیم تو که. نیم کار دا دی چې تا خو قبوله کړې وه قبوله کړې ده دا ویلی دی، خو هغه ورکړې والا هغه نیم شی پاتې دی، هغه ته را پیدا که. نیم کار خو شوی دی، ده خو یې قبوله کړې وه قبوله کړې ده، او باقي نیم کار پاتې دی چې ورکړې وه ورکړې ده. نو زه نور څوک هم نیم مې کړې نیم د دې وکړي که نه؟ دا پوټینې غوندې ټکې دی. په دې دوه پردي خپل شي، په دې دوه خاندانونه خپل شي، په دې هغه دوه پردي چې یو بل ته کتې نه شي، هغه دومره نږدې شي چې پلار او مور او ورور او بچی او خور او ورور یو بل ته دومره نږدې نه. لیکن بل طرف ته یې مه ګوره، دغه جنۍ چې دا د یو سړي ښځه وه او ورسره اتیا کالم یو ځای تېر کړل، او ډوډۍ م ولې راوړه او اوبې م ولې راوړلې او کور یې م ولې جوړ کړی او بچي م ترې پیدا شو، حج هم یو ځای حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل جبه کلکه ونیوه داسې بار یې راوویسته او داسې شوې شړنګوله، وی جبه ځان له خوږې صحابه ورته وایي وی دې غر کړو غر کړو دې پوټینۍ جبې غر کړو. نو هغه اتیا کاله بوډا خاوند او بوډۍ ښځه چې وایي ما دله طلاق درکړه په دریو طلاقو ځکه نو څه دا ښځه پردی شوه که نه شوه؟ هر څه لاړل تباه شو، نه ورسره اوس عمرې لتلی شي، نه حج لتلی شي، نه ورته خبرې کولی شي، نه ورته نظر کولی شي، نه په یو کور کې او کوټه کې اوسېدی شي، لړه قصه ختمه شوه. دا د دې ژبې کمالات دي. دغه پوټینۍ ژبه ده، دا به د خدای ته نږدې کوي هم، د خدای د باندې لرې کوي هم. نن سبا د دې ژبې د لاسه خلک تباه و برباد دي. دې رښتیا درته وویل. او د دواړو جهانو مبارک سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څوارلس سوه کاله مخکې فرمایلی دي. څنګه اوس بیا درته مثال درکړم تاسو به پې پوه شوې. هغه څه وایي حضور پاک؟ هغه وایي ویلون ویلون لمن یحدث، هغه سړی چې هغه خبرې کوي فیکذب او دې دروغ وایي څه دپاره؟ لیضحک منه الناس، چې خلق وخاندي. ویلون له ویلون له ویلون له، د جهنم هغه کنده چې روزانه جهنم او یو زره کاله او یا زره کرته امان غواړي، دا سړی به په هغه کنده کې پروت وي. نن سبا خلک دروغ دې دپاره وایي که نه وایي چې خلک وخاندي. مجلس جوړ کړي باقاعده، پخوا به د مولادو پیازه او بیربل دا به ناستو په مجلس کې او داسې خبرې به یې کولې چې خلک به یې خندول. د ځانه به یې خبرې جوړې کړلې، مفتو کې به یې خبرې جوړې کړې او څه دپاره؟ د بادشاه د خندا دپاره. یو مثال به درله درکړمه، صرف ستاسو د نقل کفر نه باشد. یو سړی راغی د بادشاه په دربار کې کېناسته، وی زه پیغمبر یم. دا ټوکه ټقاله ده، زه پیغمبر یم. بادشاه ورته وایي چې ستا معجزه وښایه، ځکه پیغمبر له خو معجزه په کار ده. سړی ورته وایي ته چې څه غواړې ما ته وایه. وایي ښه نو داسې وکړه چې شا به په دې میدان کې یو خټکي راله پیدا کړه، دلته یو خټکي ما ته حاضر کړه، نو بس زه به دا ستا معجزه شوه، پیغمبري به دې ومنم. سړی ورته وایي ما له 3 ورځې مهلت راکړه، 3 ورځې مهلت را خټکي به در راوړم. بادشاه وي بیخ دې وده 3 ورځې نه چې ګنټه مې درکړه نو اوس بیا بازار کې والي دلته به یې راوړم، مهلت نه در کوم، دا ځای به ما ته خټکي اوس حاضرې. او ته څه وایي؟ وایي ما د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، خدایه مې نه ده کړې، خدای پاک یې 6 میاشتې کې پیدا کړي او ته ما له 3 ورځې مهلت نه راکړې. ګوره اوس
ته خو دا اوس ټوکه ټقاله شوه. داسې قسمه ټوکه ټقاله. یا بعضې خلک یې فرشتو پورې ټوکې کوي، مانه به قبر کې الله ته فرشته تپوس کوي چې دین دې څه دی، ایمان دې څه دی، او پیغمبر دې څوک دی. زه به وایم دا خبرې پرېږده، غزار چلوه. الله اکبر. دا قبر پورې او فرشتو پورې ټوکې کول دي، دا د کفر خبرې دي. نو بعضې وخت کې بعضې خلک لګي یو بل سره وي دا مونږ خوشطبي کوو. خوشطبي هغه وکړه چې مسلمان ته ضرر نه، خوشطبي هغه وکړه چې د خدای دین پورې مسخره او ټوکې نه، خوشطبي هغه وکړه چې هغې کې پیغمبر ته او قرآن ته هتک او بیزتی نی. نو بیا بېشکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوشطبیعتي کړې ده. یو ښځه وله راله نبي علیه السلام له وی ما ته دا وکړه چې ما خدای جنت ته بولي. وی بوډاګانې خو به جنت ته نه دي. هغه ښځه بوډۍ وه، ښځه په جالا شوه چې خدای هسې لګیم تندې مې وسول او مونځونه کوم روجې نه کوم جنت ته به نه ځم. نبي علیه السلام ورته وی چاته وی واس کې ورته وی دا چې بوډۍ وي نو جنت ته به نه ځي، بوډۍ به نه ځي، تا به خدای پیغله کي ځوانه به دي کي نو جنت ته به داخله شي. دا اوس خوشطبیعتي شوه. یو بل سړی راغی وی د الله رسوله ما له یو اوښ راکه سفر له پې ځمه. وی ورشه دله د اوښ یو بچی ورکې، د اوښې بچی وله ورکې. هغه وی صاحب د اوښې په بچي څه کوم، په هغې زه سفر کولی شم، زه خو اوښ غواړم. ولې وی اوښ د اوښې بچی نیسه، اوښ در کوم، د اوښې بچی در کوم. دې ته اوس خوشطبیعتي وایي. او صحابه ورته څه وایي الله رسوله انک تداعبنا ای تمازحنا، ته خو موږ سره خوشطبیعتي کوې او د خدای پیغمبر یې. وی او خوشطبیعتي کوم خو انی لا اقول الا حقا، زه په دې ژبه ګورې هغه خبرې نه کوم چې خدای ته، رسول ته، قرآن ته او مسلمان ته ضرر وي. زه پرې رښتیا خبرې کوم. نو که رښتیا خبرې لکه موږ کله بشیر جان سره خوشطبیعتي وکړو نو دا خیر دی، داسې خبره نه ده. زموږ د ده بېعزتي مقصود نه یې. کله کله وده شي خرلار شروع کړي نو د خرلار خو ځان له مسله ده که نه، دی خو دومره خرړېږي زه هم خله چې ښه ده دې نشته. یعنې هغې به مونږ ته لوړه اوس خیرې کولې چې دا پسې بلا دې وړېدلي، دا خو په کوټه کې دننه راته ټکټر غرېږي. نو دا خرلار ځان له مسله. نو دې خرلار شروع کړي دلته نو دوله ټک اواز ورکړم چې دا خرلار یې غلی شي. نو دا خوشطبیعتي دا په شریعت کې جایز ده، خو چې حق خبره کې او د چا سپکه او د چا ضرر پکې نه وي. پته راته ولګېده چې نه به شریعت دې خبر خفه کېږي او بیا کې جرم شو، بیا هم ګناه شوه. نو د مارونو دا خلینه با قرآن شریف کې الله فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. وی خلینه چې کومه خبره بار اولې او راو باسه نو ګورې زما تیار تابعداره فرشته ناسته ده درته لیکي، تیاره تابعداره فرشته ناسته ده درته لیکي. او عربو یو مقوله ده وی اللسان جرم صغير، اللسان له جرم صغير وله جرم كبير. دا طالبان په یو بل خطا کوي. اللسان جرمه صغير وجرمه كبير. جرم په عربی کې د غوښې ټوټې ته وایي او جرم په عربی کې ګناه ته وایي. نو اللسان جرمه صغير ټوټه خو وړه ده، د غوښې ټوټه خو صغیره ده، خو جرمه کبیر ګناه ګوره ډېره زیاته ده، ډېر خطرناکه ګناه ده پکې او ډېر لویه خطرناکه سزا ده پکې. په هندوستان کې یو ځله د یو هندو او د یو مسلمان په ځمکه جګړه شوه. هندو یې دا ځمکه زما ده او مسلمان وی زما ده. هلته خو هندوان او مسلمانان شریک یو بل سره اوسېږي. اوس د هندو دا چل وکړه، د مسلمان دا چل وکړه چې راشه زه خو یوازې ځان له ملګري پیدا کوم. نو مسلمان په جومات کې اعلان وکوي دا ځمکه زما ده او د هندو سره مې جګړه ده، خو که دا تې ما وګټله نو زه په جومات جوړوم. لیکن دا مقصد و چې ځان سره نور مسلمانان ملګري کړل. خبره د جومات شو، ټول مسلمانان وی بالکل جومات جوړی موږ دې ملګري یو. هندو چې پوه شو هغه خپل مندر کې اعلان وکړ وی دا ځمکه که ما د مسلمان نه وګټله زه به پې مندر جوړوم. هندوانو وی به ټیک ده چې مندر جوړی موږ دې ملګري یو. دواړو یو بل سره چل کو، یو طرف ته مسلمان سره د دنیا مسلمانان ودرېدل، بل خو هندو سره د دنیا هندوانو ودرېدل. جج له فیصله لړه جج هندو چې هغه له لاړه د عدالت کټېره د مسلمانانو نه هم ډکه ده او د هندوانو نه هم ډکه ده. مسلمان او هندو دواړه ولاړ دي. جج ته تپوس وکړه ځمکه ستا ده؟ هغه وی زما ده صاحب، خو زه پې جومات جوړوم. هندو وی دا زما ده او زه پې مندر جوړوم. قریبه وه چې د هندوانو او د مسلمانانو تصادم او جګړه شوې وه. جج وی یاره داسې کوو چې ته په چا فیصله کوو، چې ته یو مشر سپین ږیرې سړی وي او هغه ته دا معامله معلوم وي په هغې فیصله کوو. تاسو راته ووایئ په چا فیصله خوښه ده؟ هغه هندو به په جذباتو کې وایي وی صاحب د دې مسلمانانو یو مشر دی مفتی الهي بخش،
که د ده خوښې هم په هغه کوو هندو وی هم په هغه کوو مسلمان چې د مفتي صاحب نوم واورېده بس هغه خو فورا سینه وی بس صحیح ده ټیک ده هغه مطلب خو دا و چې دا خو زه به خامخا اوس ګټم ځکه مفتي صاحب به یې دله سینګ ورکړي که دله یې ورکړي خو دی پې مندر جوړوي ما له به اوس خامخا راکړي ده پې جومات جوړو او د هندو د خولې نه ووتله چې په دغه مسلمان باندې مفتي الهي بخش باندې فیصله کوو بس جج ولیکل چې پلانکې ورځ باندې مې تاریخ درکړه او هغې تاریخ له پولیس ته مفتي صاحب راوړ چې هغه بس دواړه ولیکل چې مفتي صاحب څه فیصله وکړه موږ ته منظور ده مسلمان چې بار ووت مسلمانان وته هندو چې بار ووت هندوان وته څه چل دی وکړه وی هغه مولیانو کې هغه سپینګیري مولا مفتي الهي بخش نه دی ډېر نیک سړی دی او رښتونی سړی دی او ما خو په هغه باندې هغه ته فیصله وسپارله هندوانو وی تا خدای بې خو باسه دا دې څه وکړل هغه به څه وایي چې دا د هندو ده که ستا ویندلی نه در کوي ولې که تا لی در کړي خو ته پې مندر جوړی بوتان پکې ودرې او خپل عبادت پکې کې زه تباه شي مونږ د ځان سره ودرولو چغې م دله ووالې زندهباد او مردباد م دله ووال وکیلان هم درته ونیول او کار دی د خپله لاسه غرق کړ ته مسلمان له فیصله ورکې نو مسلمان به ده وایي چې دا د دې هندو د مندر پې جوړ کړې دا دې څه وکړه بس هندو وی وخه یاره ما ته خو سړی رښتونی ښکارېده نو اوس خو مې خولې نه خبره ته ودرېد دستخط مې کړې هلته مسلمانان لاسونه ټپوي چې شکر دې کار وشو مسله حل شوه ځکه چې مفتي صاحب خدا فیصله نشي کولی چې د هندو شوه که د هندو ویم نه شي ورکولی ولې ځکه هندوان پې خپله عبادتخانه جوړوي د بوتانو عبادتخانه پې جوړوي صاحبه چې کله بل تاریخ شو بیا هندوان رالل عدالت دا هندوانو نه ډک دی دې خوا مسلمانانو نه عدالت ډک دی دا هندو مسلمان دننه شو جج ته او دا مفتي صاحب سپینګیرې ور دننه کړ جج دواړو ته وی چې مفتي صاحب دوی پتا فیصله کړې ده رښتیا ووایه دا ځمکه د چا ده مفتي صاحب وی رښتیا وویم او وی دا د دې هندو ده ما ته پته ده د هندو ده دا زمونږ دا مسلمان ګپ لګوي دا د ده ده وی مفتي صاحب که دلی ورکې خو دې پې مندر جوړوي بتخانه پې جوړوي وی د ده ځمکه ده د ده خوښه ده چې پیسه جوړوي به دا چا ځمکه ده نو چې څوک پیسه جوړوي به نو د ده خو دروغ نه ویم رښتیا ویم د ده ځمکه ده چې دی پې مندر جوړوي نو ده خوښه ده زه خو یې پې نه جوړوم زه خو وله خپله ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کړه زه خو وله د دې مسلمان ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کړه دا خو د خپله ځمکه او تا وي رښتیا ووایه ما رښتیا ووایې مندر پې جوړوي د ده ځمکه نه جوړ دی کې پې صاحبه څه چلو شو اوهو جج فیصله ولیکله د هندوستان په تعزیرات هند کې اوس هم دا فیصله موجوده پرته ده هغه داسې تعزیرات نه دي لکه زمونږ د دې په شان دی زمونږ دا خو سار یو قانون او مازدیګر بل قانون هغه کې اوس هم دا فیصله لیکلې د جج ولیکل وی مسلمان هار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان خو بیله خو اسلام وګټله مسلمان بیله ځمکه هندو له لاړه خو اسلام وګټله اسلام دروغ ونه وی اسلام دوکه ونه کړه اسلام د خپل پاره ونه کړله هندو چې دا خبره واورېده نو هغه فورا جج ته وی جج صاحب دا ځمکه وځمه مفتي صاحب سمه فیصله وکړه دې ته اسلام وی دې ته اسلام وی مسلمانی دا ده لهذا جج صاحب زه د نن نه پس اسلام قبلم زه مسلمانېږم او دا ځمکه زما ده دا ما جومات ته وقف کړه په دې جومات جوړ شي او د عدالت په ټکه ټهره کې چې څومره هندوان ولاړو ټول هندوان په یو ژبه خدای پاک مسلمانان کړل د دې ژبې د لاسه دغه مفتي الهي بخش په دې ژبه فیصله وکړه صحیح او حق یې پې وویل نو څونه فایده حاصله شوه او که ده په دې ژبه دروغ ویلو چې دا د دې مسلمان ده نو بېشکه ځمکه خو به مسلمان له راغلې وه جومات به پې جوړو خو هندوان به مسلمانان شوي نو هغه کافر پاتې وو خو چې په ژبه حق خبره ادا شوه نو ټول هندوان خدای پاک مسلمانان کړل نو ژبه که په ښه کې لګې په ښه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوهو مبارک قربان شمته وی هر سار چې سړی راویښ شي او راپاسي دا اندامونه د ژبې له قسمونه ورکوي دا ټول اندامونه ژبې له قسمونه ورکوي چې ای ژبې ستا د خدای په ذات قسمي چې ګورې زمونږ دپاره د خدای نه ویرېږه زمونږ دپاره د خدای نه ویرېږه که ته په نیغه روانې نو موږ هم در پسې نیغ در روان یو او که ته کږه شوې ګورې موږ هم در سره کږېږو ولې چې ژبه کنځلو کې نو لاس تماچه راوالي که نه خپې په ګناه کې په منډه شي او که نه شي نو که ته کږه شوې نو موږ تا سره ګورې تړلي یو موږ هم کږېږو او که ته نیغه شوې نو موږ تا سره تړلي یو موږ هم ګورې نیغېږو نو د خدای لپاره زموږ په حق کې ځان د خدای نه ویاروه ګناه مه کوه نو دقه یو ژبه ده د مارونو
د دې پټینې ژبې به خیال ساتي. اوس الله قرآن شریف کې فرمایي رب العالمین والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وی ما تاسو د میندو د ګېډو نه راویستلې او د هېڅ نه خبر نه وی، هېڅ نه وی خبر. نو جعل لکم السمع والابصار والافئده، ما د سترګې درکړې. ګوره ژبې پسې دویم نمبر اندام څه شی شو؟ څه شی شو؟ سترګه. او ژبې پسې دریم نمبر اندام څه شی دو نږدې دلته وته؟ غوږونه. هغه ژبه وه، هغې بیان خو مې درته وکړو ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، چې ته د ژبې نه څو باسې درته ګورې لیکلي کېږي. لم تقولون ما لا تفعلون فبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا، چې په خوله کې یو کار نه کوې په ژبه ولې وې چې اویه بیا هغه کار کوه. نو دا خو د ژبې مسله شوه. ورپسې دویم نمبر اندام څه شی دی؟ د غوږ دی. او ورپسې بل اندام څه شی دی؟ سترګه ده. نو دا او ورپسې بل د ټولو بنیادي شی زړه دی. دا زړه دی. د دې زړه مثال دی یو خزانې دی، یو کټوی دی. دا به کټوی درکړم، یو کټوی دی. کټوی کې دننه شیخ هم پروت دي، پیم پکې پراتی، او په کټوی کې دننه مردار هم پرته دی، پیشو دی په خټله هم په کټوی کې پرته ده، او که چرګوټی دی پوښ هم په کټوی کې پروت دی. په دې کټوی کې دننه پیم پراته دي او په کټوی کې سخین ګلیم پروت دی. نو دننه پې سر پروت دی، څه نقصان نشته. خو په قاشوغه چې ته راوباسې او خولې ته دی که نو بیا که ښي نو فایده به درکړي او که بدي نو تاوان به درکړي. داسې ده که نه ده؟ نو د دې ژبې او د دې غوږونو او د سترګو مثال د قاشوغې دی. د دې اړه نه پې ګړۍ نه پې ښه شی راوویسته، ښه شی دې پې راوویسته نو فایده شوه. او که د زړه د کټوی نه په دې قاشوغه ښه شی راوویسته نو تاوان دی. نو دا اندامونه الله مونږ له څه را کړي دي چې مونږ پې د رب العالمین د نعمتونو شکریه ادا کړو. لیکن مونږ په دې نعمتونو د رب العالمین د نعمتونو شکریه ادا نه کړه. خصوصا په ژبه مونږ ټول عمر مسلمانانو پورې ټوکې وکړې. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یو قوم پورې خندا مه کوه. مړه دا څه خلق دی؟ دا د پلانکي دی، د پلانکي بچې، د پلانکي بچې. عسا یکونو تا نه به هغه بهتري ګورې د خدای په نس. نو بل مسلمان پورې ټوکې کول، د بل مسلمان غیبت کول، بل مسلمان پسې کنځل کول، مسلمان ته په دې ژبه سپک کتل، دا ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم. په دې ژبه څه ووایه الله پې رضا کا. یو بل مثال د ژبې در کوم چې تاسو پې نور هم پوه شئ. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي، الله وایي وما كان الله ليعذب وأنت فيهم، وما كان الله ليعذب وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل منځ کاو او صلاة الکسوف یې کاو، تندر نیولې و د انوار. نو منځ یې کاو او په دې مانځه کې راروسته شو، چې راروسته شو وی اوف 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 په مانځه کې دننه اوف 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 داسې کړې او ډېر په تیزۍ په بد حال کې راروسته شو وی اوف 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 وانا معهم وانا معهم وانا معهم. الله تا خو ما ته وي چې زه چې ده ورسره عذاب به نه راولم، زه ورسره یم او بیا م عذاب راولې، زه ورسره یم او بیا عذاب راولې، زه ورسره یم او بیا عذاب راولې. نو چې مونځ اخلاص د صحابو ته تپوس وکړو د الله رسوله څه چلو؟ وی چې په مانځو درېدم نو د دیوال کې مې د جهنم اور ولیده، الله را تعالی جهنم اور راښکاره کړو. ما وی بس دا اور جوړ په مونږ راغی، نو ما باندې هیبت راغی او رسته شم. نو ما چې الله تا خو قرآن کې ویلي چې ته پکې نو عذاب به نه راولم، نو زه خو پکې من ولې عذاب راځي؟ یو جلک ما ته خدای وخوام. نو چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې موجود نو عذاب به نه راته. دویم څه دي؟ وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، وی چې دا خلق استغفار وی نو بیا به په عذاب نه راځي. ګوره په ژبه لګیا اوسه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نو عذاب که دې ګناه کړې ده او د خدای عذاب دې په دې سر د پاسه را روان دی، دا عذاب به خدای رستو کړي. کمال په دا ژبه کې دی، کمال او نقصان په دا ژبه کې دی. څومره خلک چې تباه شو، دشمنۍ ورته جوړې شوې د دې ژبې د لاس. هلته چا پسې کنځل وکړي، ښځې ته مور ته یې کنځل وکړي او ورپسې رامنډه کړي، اخر زما ښځه لور ولې کنځئ؟ کوتک ټوپک راوالي او جګړه وشي، لانجه جوړه شي، مړي پکې وشي، دشمني پکې جوړه شي. ښځې به دننه ښځو سره په ګاونډ کې جګړه وکړي د دغې ژبې د لاسه، یو بل ته کنځل به وکړي. هلکان بار دواړه یو بل سره کنځل وکړي په دې ژبه، یو بل سره وکړي. نو تبعی دا ژبه ده او نقصان دا ژبه ده او فایده هم دقه ژبه ده او ګټه هم دقه ژبه ده. نو اوس دا ژبه که په ښه کې استعمالوو که په بد یې استعمالوو، نو مسلمانانو دا ژبه به مونږ په څه کې استعمالوو؟ په ښه کې استعمالوو. ښه
په دې ژبه به څه کوو؟ د الله ذکر به کوو. چا به څه به کوو؟ ذکر به کوو. په دې ژبه ذکر څه شی دی؟ لا اله الا الله دی، سبحان الله دی، الحمدلله دی، استغفار دی، دا لومبۍ دویمه شپږ کلمې دي، د قرآن شریف تلاوت دی، دا په دې ژبه به کوو. خو به انشاءالله که نه، او په دې ژبه به موږ مسلمانانو ته نیغه لار به ښایو، په دې ژبه به موږ مسلمانانو سره خوږې خبرې کوو، په دې ژبه به موږ مسلمانانو